بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. زما محترم مسلمانان ورونو، دا نظام زمونږ او ستاسو لپاره الله سبحانه وتعالی پیدا کړی، او زمکه او اسمانونه او دا لوی نظام زمونږ او ستاسو لپاره الله سبحانه وتعالی مسخر کړی. زمکه او اسمانونه د انسان تابع، نمر او سپوږمۍ د انسان له فایدې لپاره، بحرونه او سیندونه او همدارنګه دریابونه، او دا لوی نظام الله سبحانه وتعالی د انسان د پیدې لپاره پیدا کړی. الله سبحانه وتعالی فرمای: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله سبحانه وتعالی هغه ذات دی ای انسانه چې د انسانانو د پیدې لپاره ټول څیزونه پیدا کړي. الغرض زما عزتمندو، دا لوی نظام چې زمونږ او ستاسو لپاره الله سبحانه وتعالی مسخر کړی، نو انسان لره هم دا سوچ کول پکار دی او دا فکر او تدبر کول پکار دی چې مونږ او تاسو له څه لپاره زمونږ او تاسو دا مهمه زندگی دا عبث نه ده، دا بې فایدې نه ده. الله سبحانه وتعالی فرمای: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ای انسانانو، تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو عبث پیدا شوی ستی، ستاسو دا زندگی عبث ده، تاسو ته به د څه امر نه کیږي، تاسو به د څه نه منع کیږئ، د تاسو سره به حساب کتاب نه کیږي. دا ګمان دی ستاسو، نو دا ګمان خطا دی. فتعالى الله الملك الحق. الله سبحانه وتعالی ډیر لوی ذات دی. الله سبحانه وتعالی د دې خبرې نه ډیر لوی دی چې هغه دی انسانان عبث پیدا کی، بلکې انسانه ته عبث نه پیدا شوی، بلکې ته د یو مهم هدف لپاره پیدا شوی. الله سبحانه وتعالی فرمای: ايحسب الانسان ان يترك سدى. آیا انسان دا ګمان کوي چې دا به پرېښودل شي مهمل، دته به د څه امر نه کیږي، دته به د څه نه نهي نه کیږي، دا به د څه نه منع کیږي، د ده سره به د زندګۍ حساب نه کیږي؟ نه، داسې نه ده زما عزتمندو، بلکې انسان مکلف دی. انسان الله سبحانه وتعالی د یو عظیم هدف لپاره پیدا کړی چې هغه د الله سبحانه وتعالی عبادت کول دی. رب العالمین فرمای: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسانان او پیران نه دی پیدا کړي مگر د خپل عبادت او بندګۍ لپاره پیدا کړي دي. ای انسانه، ته د دې لپاره پیدا شوی چې ته د خپل رب وپیژنې، ته د دې لپاره پیدا شوی چې ته د خپل رب بندګۍ او عبادت وکړي، ته د دې لپاره پیدا شوی چې ته د خپل رب سره تعلق قائم کړي، ته د دې لپاره پیدا شوی چې ته په خپل رب باندې توکل وکړي، ته د دې لپاره پیدا شوی چې ته د خپل رب سره مینه او محبت وکړي، ته د دې لپاره پیدا شوی چې ته د خپل رب العالمین عبادت وکړي. عبث نه پیدا شوی. او زما عزتمندو، دا موضوع په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی تفصیلا بیان کړي. الله رب العالمین فرمای: ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای انسان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا د انسان د زندګۍ مقصد دی چې الله خاص ته عبادت کو، ځکه چې موږ ستا د عبادت لپاره پیدا شوي، او بیا موږ او تاسو ټول انسانان رب العالمین ته محتاجی. نو بیا فرمای چې و ایاک نستعین، ای رب، ای زمون خالقه، ای زمون ربه، ای زمون مالکه، موږ بیا تا ته محتاجی. نو ته موږ سره په ټولو کارونو کې او خصوصا ستا په عبادت کې موږ سره مدد، مرسته او کومک وکړه. اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. الغرض د انسان د پیدایش هدف هغه د رب العالمین معرفت او د هغه عبادت او بندگی کول دي. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمای: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای ټولو انسانانو، تاسو د خپل رب عبادت وکړئ. ګوره، ستاسو رب دی، نو د داسې رب عبادت کول پکار دي. تاسو هم پیدا کړي، ستاسو نه مخکې انسانان هم پیدا کړي، دا ټول مخلوقات پیدا کړي. دومره عظیم رب دی، او ستاسو د زندګۍ لپاره د رزق بندوبست هم کړی، د هغې اسباب پیدا کړي، تاسو ته رزق درکوي. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. نو د داسې رب عبادت وکړئ. الغرض زما عزتمندو، زمونږ او ستاسو
د پیدایش هدف هغه ډیر مهم دی او ډیر ضروری دی، خو موږ تاسو ته نه غافلئ. الله سبحانه وتعالى فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. د يهود او نصاراو ته خدا امر شوی چې دوی د خپل رب عبادت وکړي په خالص د رب العالمین عبادت دی وکړي. نو زما عزتمندو، زمونږ او ستاسو د پیدایش دا عبث نه دی، بلکې د یو مهم هدف لپاره دی. هغه دا دی چې د رب العالمین عبادت وکړی شي او دارنګه کوم مراحل چې په موږ را روان دي، د مرګ مرحله هغې ته تیاری وشي، د مرګ تیاری وشي، همدارنګه د قبر تیاری وشي، همدارنګه د حشر دپاره تیاری وشي، همدارنګه د جنت لپاره تیاری وشي، همدارنګه د دې لپاره انسان تیاری وکړي چې د جهنم د اور نه ځان بچ کړي او د قیامت هغه سخته ورځ چې را روانه په هغه ورځ کې انسان د هغه سختو نه بچ شي. الله سبحانه وتعالى فرمایي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله سبحانه وتعالى فرمایي اے انسانانو، اے زما بندگانو، داسې سخته ورځ ده دې منظر ته تاسو وګورئ. د یوې کورنۍ افراد چې په دنیا کې د یو بل لپاره څومره قرباني ورکوي، له یو بل سره څومره مینه او محبت کوي، حتی چې د یو بل لپاره په بل باندې ظلم کوي، خو د دې خپلې کورنۍ لپاره د دې په مقابل کې د بل چا په هغې باندې زیاتی کوي او د خپل ورور لپاره، د خپل مور او پلار لپاره، د خپلو بچو لپاره څومره سعی او کوشش کوي، خو د قیامت په ورځ به د دغې د کورنۍ افرادو نه انسان تښتي. یوم یفر المرء من اخیه، هغه ورځ چې تښتي به ورور د ورور نه، و امه و ابیه، او تښتي به انسان د مور او پلار نه، و صاحبته و بنیه، او تښتي به انسان د خپل ښځې او د خپلو بچو نه. ولې لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، ځکه چې هغه به داسې ورځ چې هر انسان بې غافله کړی. ډېره سخته ورځ د زما عزتمندو. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی د قیامت د ورځې ډېر احوال او ډېر شداید او ډېر حالات ذکر کړي. الغرض موږ او تاسو باید په دې باندې سوچ وکړو چې په موږ او تاسو مرګ را روان دی، په موږ او تاسو قیامت را روان دی. آیا موږ او تاسو څه تیاری کړی؟ نو الله سبحانه وتعالى فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے انسان وګوره چې تا د سبا ورځ دپاره څه تیار کړي دي. الله سبحانه وتعالى دې زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو توفیق راکړي چې د قیامت د ورځې لپاره تیاری وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.